بسم الله الرحمن الرحیم. باب المسح علی الخفین. باب دا په بیان د مسح علی الخفین شه. خف واحد، خفین تسنیه. خفین د دوړې نه جوړې شوې میزه. دا باب د بیان د دوړې میزه باندې مسح کول شه. مقابل سره مناسبت دا چې په مقابل شه د تبین ذکر تیر شه. و تبین و مسح علی الخفین دا دواړه خلیفہ ګون دي. و اصل په دې شه دا غسل وینځل او داسته یا او کده په وینځل دی دا اصل دا. خو د تبین ذکر په قران مجید سره راغلا دا ځکه یې امخ شکو و د مسح ثبوت په سنت سره دا ځکه تبین اقوا دا و مستحق تقدیم دا. مسح لغوي تعریف پس شي باندې لوس هر پیراول. اصطلاحي تعریف یې دا ده چې لوم د شوی لوس پس شي باندې هر پیراول چې د هیڅ شي باندې د لوس هر پیراول شریعت حکم کړی. دا تعریف یې نور الانوار لیکل ده. خفین سستوي کمیزه ټوله د چمړې نه جوړې شوې چې پیغه شه د وړي د مزي بالکل داخل نوي دغه ته خفین وي. د مسح علی الخفین ثبوت په ډېر احادیث صحیحه سره راغلا ده. مثلا یو حدیث شریف ته عن سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم. حضرت سعد بن ابي وقاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي انه مسح علی الخفین چې د مسح وکړه په دوړې میسه باندې. د عمر بن امیہ نه روایت ته انه رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح علی الخفین. راوی لیدل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح کوله په خفین باندې. دا دوړې احادیث د بخاری شریف جلد 1 نه اروخستی شوې دي. امام حسن بصری رحمت الله علیه نه دا خبره نقل شوې ده چې دای فرمایي چې مو 70 او یا بدری صحابه د مسح علی الخفین قائل مندلې دي. 70 بدری صحابه کرام د مسح علی الخفین قائل وي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت د اهل سنت والجماعت د شرایط څخه دا یادو چې مسح علی الخفین سړی جایز وګڼي. چنانچه ملک العلماء علامہ کسانی رحمت الله علیه په بدائع الصنائع جلد 1 سے لیکلی دي د اهل سنت والجماعت سلیر شرطونه در نقل کړي دي. پہلا شرط دا شیخین ته فضیلت ورکول. شیخین نه مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. او ختنین سره محبت کول. ختنین نه مراد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. او مسح علی الخفین جائز ګڼل. او سلام شرط دا چې نبی زه تمر حلال غني. ظاهریه وزنا نه خلق دا د نبی زه تمر د حرمت قائل دي. نبی زه تمر هغه ته وایي چې خجیره ایبه ته ورچوي او یو د ورې د پرته ایبه د خجیره خجلات ایبه ته منتقل شي. کبه ډېر ورې د پرته کړه به په دې شي جوش پیدا شي، خمبیر په پیدا شي. به د ایر جوش ته وجنه په هغه نبی زه تمر شه نشه پیدا شي. نو نبی زه تمر د پهلا ورځ ول چې د شلې جوش نه پیدا شو بیا دا جایز ده. دا د اهل سنت والجماعت د شرایط څخه د خبره یادو. مسح علی الخفین جایز ده کنه په دغه سلسله شه دوه مذاهب دي. یو مذهب دا ابوبکر بن داود ظاهری او شیعه امامیه او خوارج. دغه درې په نزد مسح علی الخفین بالکل جایز نه ده. دوم مذهب دا د حنفیه، د شافعیه، د حنابلہ او د جمهور فقهاوی او د جمهور محدثین او د امام مالک صاحب نه یو روایت یا رغله ده چې د ایغ مطابق مقیم او مسافر دواړه ته مسح جایز ده. دی دلیل دا چې اسامه بن شریک رضی الله تعالی عنہ ویای کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی السفر لا ننزع خفافنا. وی میجا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر شه لا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن. میجوه نه یستله میزه خپل درې ورځې او درې شپې راځه. ونكون معه الحضر و میج د سره وی خزر شه
یعنی چې دای مقیم وو نمسح علی خفافنا یوما ولیلتان بیچ مسخ کولا په خپل میزه باندې یو ورځ وی واشپا المسح علی الخفین جائز بالسنه من كل حدث موجب للوضوء مسح علی الخفین جائز دو بالسنه په احادیث سره من كل حدث د هر هغه بیاودسینا موجب للوضوء اجازه واجبوین کی وی د اودوس اذا لبس الخفین على طهارتن خدا شرط او سره چې پښې کو میزه په پوکیه باندې په مکمل طهارت باندې ثم احدث غنه بعد دای بیاودس شي اس چې بیاودس شي دغه نه بعد اس مسخه کوي شي دغه نه بعد کا اوداس کو بیا په خالی مسخه کوي امام قدوری فرمایي چې مسح علی الخفین جواز په سنت سره ثابت ده او په دغه براشه ډیر احادیث قولی او فعلی مشهور دي په میزه باندې مسح کول د بے اوداسه سړی د پورا جایز دی بے اوداسه شخص خواه کا سړی وی کښځوي او شرط دا چې میزه په مکمل طهارت باندې شکړی وي مکمل طهارت دامنه چې اوداس یو کو او دوسو سره پښه یا وینځله چې پښه وینځل یوي دا مکمل طهارت ورسته دای په پښه کو به چې په پښه کړه بیا چې دینه بعد کله دای بیا اوداس شو د هغه بیا اوداسي نه به وخت شمیر شي می سفر د برا او مقیم د برا فان کان مقیما مسح یوم ولیله پس کچره دای و مقیم مسح کوي او ورځ وی واش په وان کان مسافران کچره می سفر و مسح ثلاثه ایام ولیالها یو مسح کوي درې ورځې و درې شپې امام مالک صاحب حسن بصری صاحب امام شافعی صاحب د یو قول مطابق مسح علی الخفین د پورا هیڅ مدت متعین نه ده او د امام ابو حنیفه صاحب امام احمد صاحب او امام شافعی صاحب په نسبت سفر د پورا درې ورځې درې شپې او مقیم د پورا یو ورځ وی واشپا مسح کول جایز دی په دغه نزیوت نه دغه خبره دلیل ده عن عبد الرحمن ابن ابي بکر عن ابيه حضرت عبد الرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما خپل والد صاحب نا روایت کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت فی المسح علی الخفین 3 ایام ولياليهن للمسافر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت مقرر کړی دا په مسح علی الخفین شه درې ورځې و درې شپې د پر د مسافر وللمقیم یوم ولیلتان و د مقیم د پر یو ورځ وی واشپا وابتداؤها عقیب الحدث و ابتداء د مسح د باوداسی نه ورسته دو زینا میندا شری شي چې کیم وخت او داس مت شو دا د مسح د ایغ وخت نه یو ورځ وی واشپا یا درې ورځې و درې شپې حساب لګو شي چې کیم وخت باندې میزا او غستی دو د ایغ اعتبار ونشي کو مثالی دا څه چې چا د مشپشین په وخت او داسو کو میزه په پښې کړه بیا چې په هغه ورځ میر دی به د په دغه وخت د او داس موت شو ارتلین کی سبوتا د میر دی به د لراسه د مسخ کول درست دی او په سفر شه د درې مورځ میر دی به د لراسه چې کله میر دی شي ایسو بیا مسخ درست نه دی مینده تیراشلا د مسخ د مینده ابتدا دغه بارشه یا سه مذاهب دي امام حسن بصری رحمت الله علیه په نسبت باندې د میزه په شکول وخت نو د مسخ ابتداوی امینده د میزه په شکول وخت نه شمرل شي دوام مذهب دا د امام اوزاعی امام احمد صاحب یو روایت ده چې د مسخ کوله د مینده ابتداوی د مسخ کوله د وخت نه شمرل شي چې کله د مسخ وکړه په پښه باندې یعنی هغه بیاوداسی نه یا سړتا هغه بیاوداسی نه یا سړتا چې دته د او د سو ضرورت شو د اوداس کو او مسخ یې وکړه هغه ټیم نه د میندا شریشلا دریم مذهب حنفیه شافعیه سفیان ثوری او جمهور علما کرام او د امام احمد صاحب اصح روایت دادا چې میندا د مسخ شریکېږي د اوداسی د وخت نه دې دلیل دا شیتا د پالیتین نه کول نه میزا معنی غدو میزا
پښې ته د پالیتي داخلېدل نه مانع د پالیتي پښې ته نور پرېږدي میزه چنانچه د مینده اعتبار به د هغه وخت نه کوو شي چې د کیم وخت نه حدثې د سرایت کول نه مانع کړه ده والمسح علی الخفین علی ظاهرهما ومسح په خفین باندې په ملې طرف باندې دو خطوطا بالاصابع په داسې حال چې دای په ګوته باندې خط ارس کوي یبتدئ من الاصابع الى الساق چې دای وی شیو کو د شه د ګوته نه باندې طرف ته وفرض ذلك مقدار 3 اصابع من اصابع اليد او فرض د دغه مقدار د درې ګوته د ګوته د لوس څخه دغه برات چې د مسح کیفیت او د مسح مقدار فرضیه بیان کړ چې مسح کول د میزه په ظاهري حساب باندې ضروری دي په میزه باندې د مسح کول مسنونه طریقه دادو چې د شیلوس ګوته د شی میزه په مخشه حصے باندې کشیر دي او د ګسلوس ګوته د ګسې په مخشه حصے کشیر دي بیا به دواړه پندې طرف ته د شنګری نه پوسه راسا ار وسکای و ګوته و خلاص لري او ورغه د میزه نه جدا سو دي ورغه په میزه نه لګای صرف ګوته پر تیرې کو د ګوته سرینه په کشل دا ته ګوته پر تیرې کړ فرض د درې ګوته په مقدار مسح کول دي او په دغه باندې شیا اختلاف شته چې د درې ګوتې چې دي د پښې دي کا د لوس دي نو د امام کرخی په نسبت باندې د پښې ګوتې معتبر دي د میر د احناف علماء په نسبت باندې د لوس ګوتې معتبر دي د احناف دا دلیل دا چې مسح یو فعل لا چې فاعل طرف ته نسبت کوشي ولوس اعلی مسح دو چنانچه د اعلی مسح اعتبار وکړي نو د اعلی مسح و درې ګوته دغه مقدار ګڼل شي ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير ونجائز کېږي مسح کول په داسې میزه چې په هغه شی بژاکین وي پټن وي ډېر چې ډېر بژاوي ورکای دا په مثلا يتبين منه قدر 3 اصابع الرجل يتبين منه چې ظاهري اغبجا زوینا په مقدار د درې ګوته د پښې درې ګوته په اندازه چې زوی بژاوي وان کان اقل من ذلك جاز او کچره دغه بژا زوی د پټن د درې ګوته د مقدار نه کامو یا مسح جایز ده چې کیما میزه دمر بژا شوی وي چې د پښې وړي کې د درې ګوته برابر شاپ شلی داشي د پیغه باندې مسح درستانه ده کچره دا بژا زوی درې ګوته اندازې نه کامو د مسح درسته ده ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل و جائز نه دی په میزه باندې مسح کول ایک چا د پورا چې د باندې غسل واجب وي د پکیم سړی غسل واجب شي د دې پورا په میزه باندې مسح کول جائز نه دی صاحب عنایا د دغه عبارت صورت داسې لیکل ده چې رجل توضع ولبس الخف یو سړی د اوداسي وکړ و میزه په پښې کړه ثم اجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء نو بیا دای جنوب شو بیا یې بمین دکړه دغه مقدار چې هغه کافي کېدل د اوداسه د پورا ولا يكفي للاغتسال و د غسل د پورا نه کافي کېدل فانه يتوضا وصدای اوداسو کو ويغسل رجليه و وینځي دوړې پښې ولا يمسح مسح نه کوي و يتيمم للجنابه و تبين وای د پورا د جنابت د صورت